السلام علیکم دوستانو. ویډیو کې در سره وګورئ چې امیر لیاقت چې کوم د پی ټی آی ولا ایم ان یو او انکر پرسن هغه ولی چا قتل کړو او ولی قتل او دوستانو د هغه په جنازه کې کوم سیاسي خلکو شریکتوب وکړو. نو دوستانو تاسو په دې ویډیو کې مکمل معلومات وګورئ او ویډیو در سره پوره وګورئ چې دوستانو د مکمل معلومات نه خبر شي. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وای نو زمونږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. دوستانو په نوی ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي. دوستانو تاسو ته چې څنګه پتا دی چې مشهور انکر پرسن او ایم ان ای مزاحیه امیر لیاقت چې کوم د کراچۍ اوسیدونکی دی او 3 ودونه کړي. دوستانو دا ویل کیږي چې هغه په کوټه کې په خپل کور کې ځان پانسي کړل او د هغې وړې ښځې هم دا به دعوا وکړه چې دا د ما د غم د وجې ځان پانسي کړلو ځکه چې زما جدایي نشو برداشت کول چې د هغې په وجه باندې امیر لیاقت ځان قتل کړو او د دې دنیا نه لاړو او هغه ډېر زیات تنګ شوی و ځکه چې هغه به خلکو هم تنګ چې د 3 ودونه هم کړي او بیا د پی ټی آی سره اختلافات راغلي چې د هغې په وجه باندې هغه پی ټی آی پارټي پریښې وه او اپوزیشن جماعتونو سره یې حمایت کړی او د اپوزیشن جماعتونو ته لاړ. دوستانو په دې په وجه باندې تازه خبر دا دی چې د امیر لیاقت والا جنازه وشوه او د هغې کې د پاکستان د غټ سیاستدان او د پی ټی آی سره تعلق لرونکي ډېر غټ سیاستدانو پکې شریکت وکړو چې د پاغي کې د پی ټی آی والا سینیر نائب صدر شاه محمود قریشي صاحب او د زوړ وزیر اعلی د پی ټی آی والا د پنجاب عثمان بزدار صاحب او نور هم ډېر غټ سیاسي کسانو د امیر لیاقت په جنازه کې شریکت وکړو. دوستانو که تاسو زموږ یوټیوب چینل مخه نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.